داستان دا کندوز جان. دا ویډیو به راځي په یو نوي انداز سره او دا به انشاءالله تاسو دا سترګې رڼې راولاړي. راځئ موږ سره دا ویډیو تر اخره وګورو. او تاسو ګورئ افغان ډرون ویلوګ شوټ او دا ویډیو به تاسو ته چې 10 لکه موټر دشت ابدان ته راغلي د کوچني اختر. په دې ویډیو کې مونږه کم از کم 10 ورځې لګولې چې دا خالي مونږ جوړه کړې او ریکورډ کړې. بلایسار په چوک باندې تاسو دا نظاره کولیدل. ان شاء الله زه امید لرم چې دا ویډیو به تاسو تر اخره وګورئ. او زه یم امیر کندوزی ستاسو په خدمت کې. او بله خبره دا ده چې کم موټر راغلی دي د دشت ابدان ته 6 کال د کوچني اختر، نو تاسو ته به زه سټپ بای سټپ درښیم. په دې موږ ډېر پلان جوړ کړی و او ډېر پروفیشنل ویډیو مو په دې جوړه کړې ده او انشاءالله تاسو به ډېره خوښه شئ. ته خو موږ هم حیران لاړو چې دا سره کم نظاره ده. تاسو یې هم ورته ګورئ او وی وینئ چې څومره بیروبار دی د موټرو. او تاسو ګورئ افغان ډرون ویلوګ چینل. که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ چې هره نوې ویډیو تاسو ته په ژوندي پاڼه راشي. موږ هم دشت اودان ته ښه په خیر راورسېدلو. او د دې نه پس کومه اړه ده مهمه په دې کې څومره موټر راغلي دي او څومره ورځې په دې کې تېرې شوې دي، د دې معلومات به هم موږ به تاسو ته مخکې درکوو. دا دشت ابدان دی. تاسو موږ سره کتلی شئ چې ډېر یو بهترینه نظاره لري. چې تاسو کوم بیکګراوند وینئ دا اصل کې د اختر نه یو میاشت بعد خبره. موږ د اختر ویډیو په دې مسلسل کې جوړه کړې ده او تاسو دا ویډیو را سره وګورئ انشاءالله ډېره به مو خوښه شي او ډېره بهترینه ویډیو ده.
سټپ بای سټپ ډیر لاړ. اوس به راځو د اصلي ویډیو مقصد ته. د دې موټرو حساب زه اوس درکوم، تاسو دا غوږونه لږ کولاو کوئ او په کولاو غوږونو دا واورئ. انشاءالله د دشت ابدان د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ دې ته د کوچني اختر په تر اولې نیولې تر 10مې ورځې پورې دا موټرې چې کوم راغلي وې 10 لکه موټر. تاسو ته یو ځل بیا وایم 10 لکه موټر دې ویډیو کې تاسو ته موږ درښکاره کړي او تاسو خپل په دا سترګو ولیدل چې واحد دا یقیني خبره ده چې دا 10 لکه موټر دشت ابدان ته راغلي دي. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډیره خوښه شوي. تر بلې ویډیو پورې انتظار وکړئ. نو انشاءالله ملاویږو به په نوي ویډیو کې د هغه پورې د الله په امان.